اوس د خبر ماته یو خبر راځي زما وړلو د دریو کالو ده نو هغه زنګو ته وایي ما ټاټی که که نه نو چې کله هغه اوده کېږي نو ما ته نه وایي حالانکې زه یې پلار یم په کار چې ما سره ډېره مینه نو هغه بله خور د نهایت وایي ما ټاټی که او زه چې کوم دی نو باجي دی ما ټاټی کړي نو هغه باجي سره اټی چې ولاړ شي هغه یې ټاټی کړي او هغې سره او هغه اوده وي او خپل داسې کړي وي او هغه خپل داسې وخت هغه خور یې ده وي او دله ټاټی ورکوي او دا دغه کېږي نو دا خبره بله ټیک ده چې که د هغې ماشومې د هغې خور سره اټیچمنټ ډېر دی په نسبت د پلار سره حالانکې پلار ولې هر څه کوي نو دا ایموشنل کنیکشنز او دا فزیکل دغه دا ډېر زیات غټ اثر لري دا بالکل لکه مونږه اوس په دې زمانه کې مونږ وایو چې د پلار ذمهواري دا ده چې هغه د خپل کور د چلولو دپاره د فاینانس انتظام وکړي د پیسو انتظام وکړي زما په وړوکوالي کې مطلب زما ډېر عمر نه دی خلک به وایي چې دی بار بار وړوکوالی یادوي خو زما یاد بخښنه غواړم ستاسو قطع کلامي ما عمر ډېر نه دی خو د بعضې خلک په کم عمر کې ډېر څه زده کړي زما یو ملګری دی ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب نوم دی ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب یو شعر دی وی ارمان په لږ عمر کې ډېر څه زده کړه د دار د پاسه قدرتونه شماري نو تاسو په لږ عمر کې ډېر څه زده کړي ما چې تاسو نه ورځو ډېر انسپایر شوم لکه ما ته یاد دي زمونږ دلته کې په مینګورې بازار دوکانونه چې دی دا به مازدیګر مانځه نه پس به عام طور دوکانونه بندېدل مونږ وګورو تاج چوک یا دا او بعضې دوکانونه بیا دي دا به ماښامه پورې پکې بعضې بیا یو ټایم داسې راغی چې ورسېدل یا د میډیسن دا دوکانونه به ورته اوس تاسو بازار ته وځئ ماسخوتن نو د بازار چې دی به کولا وي ډېر زیات دوکانونه کولا وي نو دغه پلار چې کوم دی دی به خپل ښځې له خپل بچو له خپل مور پلار له خپل خویندرونو له هغوی له به څه ټایم ورکړي نو زمونږ معاشره کې پلار غریب چې دی هغه خو جاړي په جړا جاړي چې زه خو د خپل بچو دپاره هر څه کوم او خو لکه بیا مې هم بچي چې دی هغه خپل نه کړل د هغې بنیادي وجه دا ده چې یوازې پیسې خو نه دی که نه دغه تاسو چې څنګه ووایي تاسو خپله ماشومه اخلئ یا دغه کوئ دا خو ډېر ضروري دی چې مونږ خپل ماشومان کله کله په چکر باندې وباسو پیدل او لکه 1 کیلومتر 2 کیلومتره د هغو سره پیدل چې دی واک وکړو او د هغو سره خبرې اترې وکړو د خپل ماشوم سوالات چې دی هغه په غور واورو او د خپل ماشوم خبرې چې دی هغه په غور واورو نو دا خو مونږ خو د هغه سره دا ټایم نه سپینډ کوو بیا وروسته مونږ په سیکنډ هاف کې ګیله کوو چې زما بچي چې دی زما سره کېناستل نه خوښوي زما سره اوسني بچي داسې شو دا دغه شو نو الله دې کې الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي امین د خپل ادارې د روښانه مستقبل لپاره پښتون لارښود ټیم سره رابطه وکړئ